د عبسه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 80مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 42 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه، الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. پیغمبر وچولی تریو کړ او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند ورته راغی. ته څه خبرې؟ کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت ته ځیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي. کوم سړي چې بې پروایي غوره کړه د هغه لوري ته خو تا پاملرنه وکړه، په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پر تا یې څه ضمانت دی؟ او څوک چې پخپله تا ته په منډه راغی او هغه ویرېده له هغه څخه دې مخ واړو. هیڅکله باید داسې ونه شي. دا آیاتونه خو یو نصیحت دی. د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. دا قرآني آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي، لوړه مرتبه لرونکي دي، پاکي دي، د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. له څه شي څخه الله دی پیدا کړی دی؟ د نطفې له یو څاڅکي نه الله دی پیدا کړ، بیا یې د ده تقدیر وټاکه، بیا یې د ده لپاره د ژوند لاره اسانه کړه، بیا یې دی مړ کړ او قبر ته یې ورسو. بیا کله چې خوښه شي هغه به دوهم ځل له هغه نه راپاڅوي. هېڅکله نه ده هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله ده ته حکم کړی و. بیا د لږ غوندې انسان خپلو خواړو ته وګوري. موږ په زیاته اندازه اوبه راتوی کړي دي، بیا مو ځمکه په عجیبه شان شلولې ده، بیا مو په هغې کې رازرغوني کړي دي غلې، دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلي ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره د ژوند د وسایلو په توګه. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکې چیغه پورته شي، هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپلو اولادونو څخه تښتي، له هغو څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه به له ځانه پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. ځینې مخونو به په دې ورځ راڼه ځلیږي، ورین، خندان او خوښ او تازه به وي، او په ځینو څېرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او سوی سکور به اوښتي وي. همدا کافران او فاجران خلک دي. الله ستر رښتیا ویونکی دی.